الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى سمره حمدنا و ثناګانې چې موږ ووایو نو هغه کمې دي په مقابل د هغه نعمتونو کې کوم چې رب العالمین موږ ته راکړي. او په هغه نعمتونو کې یو نعمت الله سبحانه وتعالى د قرآن دی چې دی موږ ته راکړی او بیا موږ له توفیق راکړی دی قرآن د ویلو د دې د زده کولو. نو دا هم د الله سبحانه وتعالى یو لوی نعمت دی. د الله په توفیق سره او د هغه په خاص کرم او رحم سره دا زمونږ څلورمه دوره ده د تفسیر القرآن. نور به موږ څه دا خبره کوو چې د الله نعمتونه به یادوو چې پلانې نعمت موږ سره نشته او پلانې نشته. یوازې دې نعمت ته وګوره چې ما له توفیق راکړو د بیانولو، تاسو له توفیق درکړو د اورېدو، او بیا موږ یو بل سره بیا یو ځای شو. کله چې دا دوره ختمیږي د تفسیر دا، نو زموږ په زړه کې دا سوچ چې را روان کال به دا دوره زه کوم او که نه، ژوندی به یم، مړ به یم، بیمار به یم، روغ به یم، غریب به یم، نیستي به راباندې ډېره وي که کمه وي. نو دغه ټول سوچونه وي او په هغې کې الله سبحانه وتعالی بیا توفیق راکړي، نو څومره اوچت نعمت دی. او بعض ملګري زمونږ چې هغه زمونږ سره تیر شوي دوره کې وو، نن هغوی د خاورو لاندې پراته دي. د هغې نه مخکې دوره کې وو، د هغې نه مخکې دوره کې وو، او هر کال موږ ته ملګري په خپله معلوم دي کوم چې د کم شوي دي او د آخرت په سفر باندې وتي دي. نو یوه ورځ به داسې هم راځي چې یا به زه په خپله نه یم او یا به په دې ملګرو کې څوک نه وي. نو دې موقع نه فایده اخیسته او د رب العالمین شکر ویسته چې الله دا موقع موږ له راکړه. الله اکبر. په لکاو په کروړو خلکو کې الله سبحانه وتعالی موږ غوره کړي، دې لپاره د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت دی او امتحان هم دی. امتحان داسې دی چې موږ د دې حق ادا کوو او که نه، د دې نعمت شکر وباسو او که نه. نو زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د الله حمدونه او ثناګانې ډېرې وایي او د الله سبحانه وتعالی شکر ډېر وباسي. الله دې د نعمتونو په موږ باندې همیشه دغه شان ساتي او الله دې بار بار موږ له توفیق راکړي چې د هغه دې کتاب ته کښېنو او د دې قرآن د لاسه دې الله سبحانه وتعالی موږ ته عزت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته پوهه نصیب کړي په دې قرآن باندې. الله دې ماله توفیق راکړي د دې دورې د پوره کولو او د حق د بیانولو، او تاسو ټول دې الله توفیق درکړي دې د اورېدو او په دې باندې عمل کولو.